په کابل کې د سواد زده کړې نړیواله ورځ د سرپرست حکومت چارواکو او دغه راز د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له لوري ونمانځل شوه. په دې نمانځغونډه کې په افغانستان کې د سواد زده کړې پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د یونسکو دفتر له لوري ترسره کیږي ټینګار وشو څو په دې ټولګیو کې زیاتوالی راشي او دغه راز د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د یونسکو دفتر مشرې پیتروشیا په دې نمانځغونډه کې زیاته کړه چې اوس مهال د دوی دفتر د افغانستان په 10 ولایتونو کې د سواد زده کړې ټولګي لري او هڅه یې دا ده چې په دې برخه کې خپلو کارونو ته پراختیا ورکړي. یونسکو په افغانستان کې د سواد زده کړې په برخه کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي او ډېرې جدي هڅې ترسره کوو ترڅو ټول ځوانان، میرمنې او دغه راز ماشومان له دې زده کړو څخه برخمن سي. دغه راز د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت چارواکو په دې غونډه کې ټولو نړیوالو بنسټونو ته ډاډ ورکړ چې پرته له کومې ستونزې دوی کولی شي د سواد زده کړې ټولګي په ټول هیواد کې پرانیزي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي. افغانستان نه یوازې ده چې په دغه 3 یا 4 لسیزو کې دا د مرګ او درد د زخمونو د کړاوونو د فقر سره مخ ده، بلکې افغانستان ولس زیات تعلیمي ستونزو سره هم مخ ده. نو موږ د دغه نړیوالو ادارو څخه د دې غوښتونکي یو چې دغه بحث کې زمنګ سره پوره همکاري وکړي. لله الحمد د افغانستان اسلامی امارت دا تعلیم او تربیه ته ژمن ده. یو شمېر قومي مشران له دې کار څخه د ملاتړ ترڅنګ وایي چې باید په ټولو ولایتونو کې د سواد زده کړې کورسونه زیات شي ترڅو ټول هیوادوال له دې پروګرامونو څخه برخمن شي. یعنی بالکل مهم دی. اکثر خلک د موږ مالدارو سابقه کې اوس مالداري خو کړې ده، اکثر خلک بې سواده دي. دغه نوی نسل چې د څو کالو راهیسته او دغه سوي دي دا په سواد باندې مقتدي او شکر محصلان لرو، استادان لرو، مولوي صاحبان او علما او استادان منطقې د معلمین دا هم لرو او نور هم کوشش پدې کوي چې موږ د سطح د سواد موږ بیا هم غوښتنه کوو چې د دې ټولګیو په شمیر کې زیاتوالی راشي ترڅو هغه کسان چې له دې لوی نعمت یعنې زده کړو څخه بې برخې دي برخمن شي او خپل زده کړې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې لا هم د افغانستان په ډیری لرې پرتو سیمو کې زده کوونکي د ښوونځي ودانۍ نه لري او تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دغه راز په ډیری نورو سیمو کې بیا له سره هیڅ ښوونځي نشته. احسان الله کریمي، CMG کابل.